نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. وی اوبه خو وایسېدې، صبر چې ښکته یې کړم. اوف خدایه، لاس مې وسو. مورې څه خبره ده؟ الله، د مور دې لاس وسو. او خدایه، ولې په څه شي وسو مورې؟ د تناره له پاسه مې له اوبو ډک دیګی ایښی و چې اوبه وایشي. ما وی چې لږ وروسته به جامې ورباندې پرېمینځم. اوف هله مورې، زر کوه، د سطل په دې یخ اوبو کې د لاس ونیسه، دستي یې سوی غلی کوي. الله، اوف څنګه مورې، لږې سوی په کراره نه شو؟ او زویه، په کراره سو. ته دې زړه راته مه خوره، د لاس د سوځېدو پروا مې نسته، سرسري سوی دی. خو حیرانه یم چې په دې لاس به ډوډۍ څنګه په تناره ورپورې کړم. صبر مورې، د ډوډۍ غمه دې زه خورم. دا د خان لور څه شی کوي چې ته ډوډۍ پخوي؟ وی زویه، امیدې ته څه مه وایه، هغه خوارکۍ نوې ناوې ده. امیدې؟ و امیدې، څه وایې؟ هله زر انګړ ته راشه. ښه ده، درځم. مورې، نو ته د کور کار ته لاس مه وروړه. څه وایې قمبرګله؟ وی ترورې، لاس دې ولې په اوبو کې ایښی؟ ایښېدلې اوبه پې توی سوې. وش، اوس یې سوی لږ غلی دی لورې، خو که بیا مې لاس تناره ته ورکوز کړم، سوی به یې ډېر سي. حمیدې، هله شابه، لستوڼې دې بډ وه او ډوډۍ په تناره پخه کړه. ښه ده، پخوم یې. ناویتوب دې خلاص شو، نور مې مور دې کارو ته مه پرېږده. زه خو په کار خوشحالېږم، خو ما د ترور وینا ته کتل، هغې راته نه وویلي. بس وروسته له دې د چا وینا ته مه ګوره. قمبرګله زویه، په امیدې مینتونه مه کوه.